او وی با التکی یا بوی میزان سر دلبر وی با التکی گورئی بغاړ د کوثر گورئی بغاړ د کوثر یا نو وی با التکی یا بوی میزان سر دلبر کوثر غاړې ته او شاقو رسوي ځان د کوثر غاړې ته او شاقو رسوي ځان د کوثر غاړې ته ویشي بکاسي نبی سرور یا نو وی با هلته کې ویشي بکاسي نبی سرور یا نو واخلتی کاسی تل دب ماتا کے یتگیبا واخلتی کاسی تل دب ماتا کے یتگیبا واخلتی کاسی تل دب ماتا کے یتگیبا لا سنل خکلی پیغمبر یا نووی با حل تکی لا سنل خکلی پیغمبر د محشر رس کی خپل امت سے رب کړي په سخت د محشر رس کی خپل امت سے رب کړي په سخت د محشر رس کی نو هر څوک با کوي ورته نظر او وی با هل تکی هر څوک با کوي ورته نظر یا نو وی وی لکه دستور ډیر جامونه بشمارلتا لکه دستور ډیر جامونه بشمارلتا هر چا دا برسی بنمبر یا نو وی با هل تکی هر چا دا برسی بنمبر یا نو وی چا من لبا کزرت وی پرې بنګ دی یو چې چا من لبا کزرت وی پرې بنګ دی یو چې چا من لبا کزرت وی کلک لرو په خپل نبی بابا او وی با هل دکی کلک لرو په خپل نبی بابا مال دی بلا بالا کوثر بجانان راکی او مال دی بلا بالا کوثر بجانان راکی او مال دی بلا بالا کوثر بجانان راکی سوال کن تو بگار در بکبر وی بال تکی سوال کن تو بگار در بکبر گورئی بغاړ د کوثر و درزم خو بدرزم پات کی دلو والنیم خو وخت انتظار دی یدی دل دی رب لغوالم صبر دلو والنیم او خو وخت انتظار دی و درزم خو بدرزم پات کی دلو
زړه کور دی او وستا کور مې د زړه کور دی ناتونو کې دې ستایما او دیدن د رب نه غواړم ستا په مینه پایم مین ستا په وفا یم ستا کور مې د زړه کور دی ناتونو کې دې ستایما نو په جار دې یادوم غلي کېدلو واله نه یم خو وخت د انتظار دی ودیدن دې رب نه غواړم صبرېدلو واله نه یم خو وخت انتظار دی ستا کلي او کور دی زما دړه ټکور دی ستا خوږ د مدینې نوم په ټوله دنیا خور دی ستا کلی او کور دی زما دړه ټکور دی ستا خوږ د مدینې نوم په ټوله دنیا خور دی نو کما پکې څوک پرېږدي بیا تتللو واله نه یم خو وخت د انتظار دی ودیدن دې رب نه غواړم صبرېدلو واله نه یم خو وخت انتظار دی ودرځم خو به درځم پاتې کېدلو واله نه یم او خو وخت انتظار دی ودیدن دې رب نه غواړم صبرېدلو واله نه یم خو وخت انتظار دی محبوبه ډېرې ښکلې قرآن کې رب ستایلې زمونږ په نصیب یې ازل نه رسېدلې یا محبوب ډېر ښکلې قرآن کې رب ستایلې زمونږ په نصیب یې ازل نه رسېدلې هر وخت راته یادېږي هېرېدلو واله نه یم او خو وخت د انتظار دی ودیدن دې رب نه غواړم صبرېدلو واله نه یم خو وخت انتظار دی وستا ښکلې شنه روضه ده کتو کې یې مزه ده او سلام عبادت دی زما د عقیده ده ستا ښکلې شنه روضه ده کتو کې یې مزه ده سلام عبادت دی زما د عقیده ده ولاړ به ورته یم ستړي کېدلو واله نه یم خو وخت د انتظار دی ودیدن دې رب نه غواړم صبرېدلو واله نه یم خو وخت د انتظار دی ودرځم خو به درځم پاتې کېدلو واله نه یم خو وخت د انتظار دی ودیدن دې رب نه غواړم صبرېدلو واله نه یم خو وخت انتظار دی د مدینې لارې کوڅې در باندې څنګه لګي ای دیدن د ښکلې شنې روضې در باندې څنګه لګي نو اجي صاحبه ستا نه یو پوښتنه کومه یا چې شین ګمبد او منارې در باندې څنګه لګي یا تا به طواف د بیت الله نه خامخا کړي وي ای خود زمزم یخې چینې در باندې څنګه لګي نو باب السلام باندې ورغلی به د یار سلام لا د حرم ښکلې دروازې در باندې څنګه لګي یا چې عاشقان درود په خوله وي خپل جانان ته ولاړ نو دا د صلات سلام نارې در باندې څنګه لګي دا مدني جانان په خوا کې عبادت کوي خواندا
شوګری در باندې څنګه لګي یا بابو سلام باندې ورغلی به د یار سلام لا اے د حرم خل دروازې در باندې څنګه لګي نو سوک چې اوصاف د مدني جانان بیان کی درتا عمر حیات دا فقری در باندې څنګه لګي نو درځم خو به درځم بد کېدلو واله نه یم خو وخت د انتظار دی ودیدن د رب نه غواړم صبرېدلو واله نه یم خو وخت انتظار دی مین زه توبهګار یم دا ستا په ښکلي ښار یم نصیب که مې اوچت شو زه هر وخت تیار یم او مین زه توبهګار یم دا ستا په ښکلي ښار یم نصیب که مې اوچت شو زه هر وخت تیار یم یا هر وخت رب نه غواړم چپ کې